وترش ترن سحار قل علماء قل علماء قل علماء قل علماء نريت خايحا كنار قل علماء وترش ترن سحار قل علماء قل علماء نريت خايحا كنار قل علماء د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق. د جهالت له تورتمونو ژوند خلاصوي له وحشتونو زړونه ساتي له بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق. درنو اوریدونکو، تواضع او عاجزي د هر مؤمن او مسلمان لپاره د بنسټیزو اخلاقو څخه یو خلق او یو عادت شمیرل کیږي. نو باید چې هر مسلمان د تواضع او د عاجزي په صفت باندې سمبال وي، د کبر، لویي او د غرور څخه ځان وژغوري. تواضع یعنی حق ته تسلیمیدل او له هر انسان څخه د حق منل، یا د خلکو په وړاندې خاکساري او له هغوی سره نرم او د خوښي وړ چال چلند. ټول په دې پوهیږو چې د تواضع ضد کبر دی، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کبر داسې تعریف کړی: الکبر بطر الحق و غمت الناس. کبر یعنی له حق څخه انکار، د حق پټول، غمت الناس یعنی په خلکو سترګې پټول. بطر الحق یعنی د حق انکار، غمت الناس یعنی خلک عبث ګڼل. دا معنا چې د خلکو په وړاندې کبر وکړي، خپل سر دې پورته ونیسي او په همدې حالت کې د بېوزلو له څنګه تیر شي، خپل ځان په هغوی لوړ وبولي، سلام ورته هم نه وانچوي، یوه ته یې په مسکا نظر ونه کړي او له بل سره یې خبرې ونه کړي، دې ته کبر ویل کیږي. د مسلم او د ترمذي حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما تواضع احد لله الا رفعه الله. هر چا چې د الله لپاره تواضع وکړه، الله رب العزت به هغه لوړ کړي. سبحان الله، دغه حدیث زموږ په ژوند کې یو ملموس حقیقت دی. کله چې ته یو شخص وینې چې ډیر متواضع دی، نو ستا به هغه خورا ډیر خوښیږي، ځکه چې هغه د الله رب العزت لپاره تواضع کړي، عاجزي یې کړي، او الله رب العزت هم د هغه مقام او مرتبه لوړه کړې ده. د دې امر برخلاف هم سم دی. هر څومره چې انسان متکبر وي، خلک خورا ډیر ترېنه کرکجن کیږي. آیا تاسو نه خوښوئ چې الله رب العزت ستاسو مقام لوړ کړي؟ دا خوښوئ، نو چې دا خوښوئ، تواضع او عاجزي خپله دنده وګرځوئ، تر څو چې الله رب العزت ستاسو مقام لوړ کړي او ستاسو محبت او مینې ته د خلکو په زړونو کې ځای ورکړي. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث نقل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يبلغ أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وزعه الله درجة حتى يبلغ أسفل السافلين. څوک چې یوه درجه د الله رب العزت لپاره تواضع او عاجزي وکړي، الله پاک یوه درجه مقام او منزلت لوړوي او په همدې توګه مخ پورته ځي.
تر څو لوړې درجې ته ورسیږي او څوک چې یوه درجه د الله رب العزت په وړاندې کبر او لویي وکړي الله پاک له مقام څخه یوه درجه کموي او په همدې توګه مخ په ځوړ ځي تر څو هغه ښکتنۍ یعنې اسفل السافلین ته ورسیږي. متواضع او بریالیو مؤمنانو ته څه لوړې درجې سترګې په لاره دي او د هلاک کړو شوو متکبرانو او کبرجنو لپاره څه پستې درجې سترګې په لار دي. نو اوس له خپل ځان څخه پوښتنه وکړئ چې له کومې ډلې څخه یئ. الله رب العزت دې موږ د متواضعینو او د عاجزینو له ډلې څخه وګرځوي. الله دې موږ د کبرجنو نه وساتي. همدارنګه د ابو داود او د ابن ماجه حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ان الله اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی الله پاک ما ته وحی وکړه چې تاسو تواضع وکړئ تر هغه ځایه چې هیڅوک د بل په وړاندې ځان غوښتنه ونه کړي او هیڅوک پر بل تجاوز ونه کړي. که چیرې د الله رب العزت له بندګانو سره کبر کوي، د هغوی په حقوقو باندې یرغل کوي او له دې کار څخه خوښ نه یې او د خپل ځان د اصلاح په لټه کې، نو پر تواضع او عاجزي ټینګ ونښله. آیا د رسول الله دغه فرمان زموږ لپاره بسنه نه کوي چې رسول الله فرمایي چې الله ما ته وحی کړی چې تاسو تواضع وکړئ تر هغه ځایه چې هیڅوک د بل په وړاندې ځان غوښتنه ونه کړي او هیڅوک پر بل تجاوز ونه کړي. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت په یو قدسي حدیث کې فرمایي څوک چې زما لپاره دا شان تواضع وکړي، رسول الله د خپل لاس ورغوی د ځمکې لور ته که او همدا شانې هغه راکوزوه تر څو پورې چې ځمکې ته نږدې که. او بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ادامه ورکړه، ویلې چې الله وایي هغه به دارنګه پورته بیایم. بیا یې د خپل لاس ورغوی د آسمان لورې ته که او هغه یې پورته کوه. سبحان الله، هر څومره چې له وګړو سره په چلند کې د الله لپاره تواضع او عاجزي ولري، الله رب العزت تا ډیر لوړ بیایي. دغه تشبیه او د آسمان او ځمکې دوو کلمو ته تاسو متوجه شئ. د ځمکې تواضع تر هغه ځایه پورې ده چې موږ د هغې پر مخ باندې په ښک ځو او په لاره ځو، خو د دې مستحق شوه ځمکه چې زموږ تندی دې پرې سجده وکړي. څه فضیلت او څه غوروالی. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم د خپل لاس ځمکې طرف ته بیایي او وایي چې الله رب العزت فرمایي څوک چې زما لپاره همدا شان تواضع وکړي بیرته د خپل لاس را اړوي آسمان ته یې پورته کوي چې زه به هغه داسې پورته کړم. نو چا چې د الله لپاره تواضع کړي، چا چې د الله رب العزت لپاره عاجزي کړي، الله رب العزت هغوی پورته کړي، هغوی لوړ کړي. خو چا چې کبر کړی او لویي کړي، الله رب العزت هغوی ذلیله کړي او ذلیله به کړي. همدارنګه د مسلم او د ابو داود حدیث دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. د چا په زړه کې چې د یوې ذرې په شان کبر وي، هغه به جنت ته داخل نشي. او په بل روایت کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال خردل من کبر. د چا په زړه کې چې د خردل او ری یا سپیلنی د یوې دانې په اندازه کبر وي، هغه جنت ته نه داخلیږي. نو اوس مهال له خپل ځان څخه پوښتنه وکړئ چې آیا ستاسې په زړونو کې د غبار د ذرې په اندازه کبر شته؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث ډیر مهم دی. که یو څوک د قیامت په ورځ له لمانځه، روژې، زکات، حج او نورو اعمال صالحو سره حاضر شي خو کبر پکې وي، نو جنت ته نه داخلیږي. نو د ځان نه بد اخلاق عابد مه جوړوئ، بلکې چې عبادت کوئ سره د اخلاقو وکئ، سره د تواضع او د عاجزي وکړئ چې الله یې قبول کړي او الله تاسو د جهنم نه وژغوري، جنت ته مو داخل کړي. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې یو قدسي حدیث رانقل کړی.
رسول الله فرمایي چې الله رب العزت فرمایي الکبریاء رضائي والعزة ازاري فمن نازعني فیهما عذبته. کبر او لویي زما ځانګړنه ده او عزت زما جامه ده. څوک چې په دغو دواړو کې له ما سره منازعه او جنګ کوي هغوی ته به عذاب ورکړم. د الله رب العزت لپاره تواضع وکړئ او له الله سره په کبریا عظمت کې په جګړه باندې لاس مه پورې کوئ. آیا جنت مو نه خوښیږي؟ آیا د اور له عذاب څخه نه ویریږئ؟ نو ټول به دا وایئ چې جنت مو خوښیږي، د اور له عذاب څخه ویریږو. نو چې کله جنت مو خوښیږي، د اور له عذاب څخه ویریږئ، راځئ تواضع او عاجزي خپله دنده وګرځوئ، د کبر او غرور او د لویي نه لاس په سر شئ. تاسو ګورئ چې لقمان حکیم خپل زوی ته څنګه وصیت کوي. الله رب العزت په سورة لقمان کې 18 آیت کې فرمایي ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. لقمان حکیم خپل زوی ته وایي له خلکو سره په مخ اړولو خبرې مه کوه، په ځمکه په ناز او نخرو مه ځه. سعر د اوښ په غاړه کې هغه ناروغي ده چې کله پرې اوښ اخته شي د خپلې غاړې په ټیټولو باندې قادر نه وي، خپله غاړه پورته نیسي او په لاره ځي. د قرآن کریم دغې بې سارې بیلګې ته وګوره. احساس کوم چې تاسو اوس مهال د لوړې غاړې وړلو صحنه په خپل ذهن کې په ښه توګه انځور کړه. یعنې اوښ باندې چې کله د سعر مرض ولګېږي خپله غاړه اوچته نیسي، ټیټولی نه شي، داسې په لاره کې مه ځه بلکې سر ښکته نیسه. صحابه کرام فرمایي کله به چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سلام اچوه نو په خلکو به بشپړ سلام اچوه، یعنی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او کله به چې د روغبړ په مهال چاته لاس ورکوه نو لاس به یې ترېنه نه کش کوه تر څو چې مقابل لوري به لاس پرېښود. کله به چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو مجلس ته ننوت نو په هغه ځای کې به کښېناسته چې هغه به تش و. د رسول الله څیره به تل بیداره او تازه وه او هر وخت به چې هغه لیده پر شونډو به یې مسکا خپره وه. یا الله موږ چیرته او دغه صفات چیرته؟ زموږ د سلام اچولو ته ګوره چې سلام اچولم څنګه دي، او کله چې یوې کوټې ته ننوځو لوړ ځای ګورو چې په کوم ځای کې اوچت ځای دی چې زه هلته کښېنم. نو درنو اوریدونکو راځئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت مطالعه کړئ، د رسول الله مبارک سیرت واورئ، د خپل پیغمبر له تواضع نه درس زده کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث طبرانی روایت کړی ان الله خیرنی ان اکون ملکا نبیا او عبدا نبیا فاخترت ان اکون عبدا نبیا. رسول الله فرمایي الله پاک ما ته په دې کې واک او اختیار راکه چې زه به د پادشاهانو پیغمبر وم او که د بندگانو ما پکې د بندگانو پیغمبري اختیار کړه. نو موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدو ته لیوال یو. نو چې کله د رسول الله لیدو ته لیوال یو راشئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې پل کیدئ، تواضع او عاجزي د خپل پیغمبر نه زده کړئ. همدارنګه د ابن ماجه حدیث دی چې یو کس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته حاضر شه ریږدېده او هغه په دې فکر کې و چې له پاچاهانو څخه یو پاچا ته ورغلی. محمد رسول الله ورته څه وایي آرام اوسه فانی لست بملک انما انا ابن امرأة كانت تأکل القدید بمکة. زه پادشاه نه یم، زه د هغې ښځې زوی یم چې په مکه کې به یې وچه غوښه خوړه. تاسو ته وایم آیا تر اوسه مو هغه چاته چې له تاسو څخه ویره کوي داسې مو ورته ویلي چې تاسو د یو بزګر او د یو دهقان زوی یاست، پادشاه نه یاست؟ خو د محمد رسول الله تواضع او عاجزي ته فکر وکړه، هسې نه چې د هغو کسانو له ډلې شي چې په خلکو باندې ویاړ او فخر فروشي کوي او له هغوی نه په ګټې لاس ته راوړلو باندې لاس پورې کوي. الله رب العزت دی موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الله رب العزت دې موږ په تواضع او په عاجزي باندې سنبال کړي، د کبر او د غرور نه دې موږ او تاسو وژغوري. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو.
خو د یوې دمې نه وترش کو ترن سحار گل علماء نړۍ ته ښایي حقلار گل علماء وترش کو ترن سحار گل علماء نړۍ ته ښایي حقلار گل علماء د جهالت لتور تمونو ژوند خلاصوي له وحشتونو د جهالت لتور تمونو ژوند خلاصوي له وحشتونو زړونه ساتي. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دومره تواضع درلوده چې رسول الله به په خره باندې سپرېدو په داسې حال کې چې په اس باندې هم سپرېدی شو، خو رسول الله به په اس باندې نه سپرېدو، په خره باندې به سپرېدو د عاجزي او د تواضع لپاره. د خیبر د فتح نه وروسته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په بریالیتوب د مدینې په لور روان و. رسول الله په اس باندې سپور روان شو، خو څنګه چې مدینې ته ورسېدو ویې پوښتل چې قاطره یعنې کچره چیرته ده؟ د الله لپاره د تواضع په خاطر له اس څخه محمد رسول الله راکوز شه او په کچره باندې سپور شه. هیله کوم چې زما په خبرو باندې سم ځان پوه کړئ. زه دغه خبرې تاسو ته په دې خاطر نه کوم چې خپل ټول عمر په فشار، غم او بدبختي کې تیر کړئ. قسم په الله چې زما دا هدف نه دی. ته که زما په خبرو باندې پوه شې نو مریخ ته رسېدل به ستا لپاره تواضع ته تر رسېدلو آسانه وي. ته هره ورځ په خپل موټر کې کار ته حاضرېږې، یوه ورځ هم د الله لپاره د تواضع په خاطر په واحد خط سپور شه. د عاقلانو لپاره اشاره هم بس ده. دې ته هم متوجه شه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر کومې کچې متواضع و. صحابه کرام فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس به یو ماشوم یا ماشومې نیوه، پیغمبر علیه السلام به خپل لاس د هغو له لاسه نه کش کوه. په دې توګه به هغې ماشومې او هغه ماشوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې بازار ته بوه. هلته به یې اړتیا و شی اخیستل او همداسې لاس په لاس به بیرته راتلل. څه معنا دا چې کله ستا ماشوم رور یا ماشوم بچی درته ووایي چې راځه ولاړ شو یو شی واخلو، ته په ځواب کې څه وایې؟ حتی اکثره خو ورته شکنځل کوي، بد رد ورته وایي. هغه د اخلاق او د انسانیت خبره هم ورته نه کوي. نو ای د 21مې پیړۍ نسله په خپل پیغمبر پسې اقتدا وکړه، تواضع او فروتني خپله تګلاره کړه. ځکه نن ورځ څوک دا کار کوي، هغوی له لږ شمېر پرته ډیر نه دي. نو آیا ته د هغوی له ډلې څخه نه یې؟ ځان متواضع که، ځان عاجز که. همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تواضع ته د خندق په کینېدلو کې وګوره. یوه ډله اصحابو خندق کینسته او یوې ډلې تیږې ماتولې. کینستل او تیږه ماتول تر یو حده له پاکو کارونو څخه شمیرل کیږي. نو ای د الله رسوله تا څه کول؟ آیا رسول الله د اصحابو له کارونو څارنه کوله؟ آیا رسول الله خندق کینسته؟ آیا رسول الله تیږه ماتوله؟ نه، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له هغې کندې نه چې 3 متره ژوروالی درلود خاورې په خپله اوږه راخیجولې. اصحاب وایي قسم په الله چې د محمد رسول الله بدن موږ ولید چې په خاورو باندې پوښل شوی و. رسول الله په سختي سره کار کوه. اوس زموږ د نن ورځې وضعیت ته وګوره. وینو چې یوازې څارنه کوي او په سپین او تور باندې لاس نه وهې، خو محمد رسول الله ته ګوره چې تر ټولو سخت کار انتخابوي او خاورې په خپله اوږه باندې اوچتوي او وړي. تاسو ته وایم خویندو او ورونو، له خپل ځانه الله ته یو قدرت څرګند کړئ. خپله تواضع الله ته وښیئ. تا ته وایم خورې د مور حضور ته دې ورشه او له هغې سره ژمنه وکړه چې زه تا سره مرسته کوم. او که مور غریبه په سپین سر باندې
کله کوټه پاکوي او کله تا ته خواړه برابروي او ته په خپل ځای کې پرته یې، نو تواضع او عاجزي د څنګه کم ځای شوه؟ الله رب العزت ته به په آخرت کې بیا څه ځواب وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې کورنۍ ته خدمت کوه، خپلو جامو ته یې پیوندونه ایښودل، خپل بوټونه یې ګنډل، خپلې میږې لوشلې او خپل کارونه یې پخپله کول. رسول الله څنګه دغه کار کوه؟ تعجب مه کوه. تواضع او عاجزي یعنی همدغه ټول به رسول الله پسې جنت ته داخلیږي. بشریت له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تواضع زده کړي. د خیبر په جګړه کې 20 تنه ښځې وې، د هغوی په منځ کې یوه کوچنۍ نجلۍ هم وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته وفرمایل راځه زما تر شا سپره شه. دلته 90 کیلومتره واټن هم و. وایي هر کله به چې رسول الله غوښتل چې آرام وکړي، له اوښ څخه به پیاده کېده، اوښ به یې په سینه باندې څملوه او هغه مهال به نجلۍ ته یې ویل لاس دې راکړه او په دې توګه به یې نجلۍ پیاده کوله. دغه نجلۍ وایي کله چې جګړه پای ته ورسېده او مسلمانان بریالي شول، رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ولید چې غنیمتونه ویشي او په دې لړ کې په کوم چا پسې ګرځي، خلکو ته ګوري. کله چې زه ولیدم ویې فرمایل راځه. نو زه د هغه حضور ته ورغلم، یو د غاړې دسمال یې راکه او ویې فرمایل دا دې په خپله غاړه کې واچوه. دا ماشومه وایي ومې غوښتل چې هغه دسمال له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واخلم او په خپله غاړه یې واچوم، خو رسول الله راته وفرمایل نه زه یې در په غاړه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د غاړې دسمال په خپل لاس باندې زما په غاړه کې واچو او زما په غاړه کې وتړ. هغه ماشومه زیاتوي قسم په الله چې هیڅکله مې هغه د غاړې دسمال له خپلې غاړې څخه نه لرې کوه او وصیت مې وکړه چې له ما سره په قبر کې دغه دسمال دفن شي تر څو د قیامت په ورځ د محمد رسول الله حضور ته ورشم او ووایم یا رسول الله ستا د غاړې دسمال. راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تواضع او عاجزي ته وګورئ چې محمد رسول الله څومره متواضع او څومره عاجز انسان دی، او خپل کبر او لویي ته هم وګورئ. آیا پوهیږئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح او بریالیتوب نه وروسته څنګه مکې مکرمې ته داخل شو؟ رسول الله چې کله مکې ته ننوځي خپل سر ښکته نیسي. صحابه وایي موږ د پیغمبر علیه الصلاة وسلام تندی ولید چې په اوښ باندې نښتی و. یا الله، رسول الله دغه حالت په داسې حال کې غوره که چې هغه یې ځورولی و، د هغه ملګري یې شکنجه کړي ول، ځینې یې ورته وژلي ول او له هغه سره عملا جنګېدل. سبحان الله، دا څنګه تواضع ده؟ کوم کس نن ورځ داسې کار کوي؟ څه ستر بریالیتوب او د دې په وړاندې څه ستره تواضع او څه ستره عاجزي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې و، د یو وري د پخولو لارښوونه یې وکړه. یو کس وویلې چې هغه زه حلالوم، بل وویلې چې زه یې د پوسته کوم، بل وویلې چې زه یې پخوم، خو محمد رسول الله وایي زه لرګي راټولوم. اصحابو عرض وکړه ای د الله رسوله موږ ستا پر ځای دغه کار سرته رسوو، یعنې لرګي پخپله راټولوو. رسول الله ورته وفرمایل زه پوهیږم چې تاسو زما پر ځای دغه کار پای ته رسوئ، خو زما نه خوښیږي چې زه له تاسو سره توپیر ولرم، ځکه چې الله نه خوښوي چې خپل بنده له خپلو یارانو څخه بیل وویني. په دې توګه راولاړ شو او لرګي یې راټول کړل. ای لویه ربه، موږ د پیغمبر له متواضع خوښوونکو کسانو څخه وګڼه. کومه صفت چې محمد رسول الله درلوده هغه صفت په موږ کې هم راوله. یا الله، موږ ته د تواضع بریالیتوب را وبخه او په دې باندې په ټینګ درېدو کې له موږ سره مرسته وکړه. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. د تقوا غیږی رنګینا ژغوري ولس له هر ناورینه، د
تقوا غیژای رنگینا ژغوري ولس لهر ناورینا د خیال آینه تل سنگار ګل علما نړۍ ته ښایي حق لار ګل علما وتور شپو ترون سحار ګل علما نړۍ ته ښایي حق لار ګل علما کړي د ښکلا پتنګ ژبه د مینې کړي ککړې غالبه کړي د ښکلا پتنګ ژبه د مینې کړي ککړې غالبه حسن لعلنا یې گفتار ګل علما نړۍ ته ښایي حق لار ګل علما وتور شپو ترون سحار ګل علما نړۍ ته ښایي حق لار ګل علما تن کې ګلان دي روزالي سختي پر ځان باندې منالي تن کې ګلان دي روزالي سختي پر ځان دي منالي رنگین نوی د عشق منار ګل علما نړۍ ته ښایي حق لار ګل علما وتور شپو ترون سحار ګل علما نړۍ ته ښایي حق لار ګل علما